نور دلته حالات څنګه دي دوی څنګه دي اوس خو دلته داسې یو اوازه سته چې سږ کال اخري کال ده نو دوی نو دغه دی دا سیمه کې په دغه حالت باندې دا سیمه نه راځي کې پاکستان او روسیه او چین او ایران دا ټول دې راځي او دوی پیشقدمي کوي د امریکایي مفاداتو پر خلاف نو مجبور دي امریکایان بیرته یو بل دغه وکړي کنه یو بل اړخ بدل کړي لوبي خاوره سره راده کولای شي فقط هغه په ځای تمامه کړې ده او ناس دي لو خېټي او بس حلوا ورغورځي بس خدای دې رحم وکړي خدای دې رحم وکړي خدای دې رحم وکړي کور ودانې که ژوندی اوسي نور ژوند څنګه چې د عام افغانانو ژوند هغسې زموږ هم روان ده. بل ورځ مې چا دردونکی پوسټ کړی او دلته زما یو کوچنۍ وظیفه ده. په وظیفه کې د قانون د تطبیق خبره شوله. یو طالب د کورنۍ طالب د دین طالبان دي هغه نو بس ما ته اختر غونډه راکړه ما ورته ویل چې د امیرالمؤمنین زوی یم چې زه باندې قانون تطبیقوم. خبره ډېره غټه شوله نو ما ویل چې دا نو سره کوم ژوند شو هېڅ وظیفه د دوی په خوښه ژوند د دوی په خوښه ګیره د دوی په خوښه بس هر څه د دوی په خوښه ولا چې هره ورځ د مدرسو خبر اورم کاکا سخت ځورېږم ډېر زیات ځورېږم. هره ورځ اوس دا نن ما خبر وکړه 1 میلیون کسان هم دا اوس په مدرسو کې ژوند هغه دي چڼې دي او دا به 3 کاله وروسته 3.5 میلیونه شي 10 کاله وروسته دا تقریبا 10 میلیونه کېږي. 10 میلیونه ملایان چې شي نو دا ټولنه به څنګه جوړه شي. دا همدا ستا خبره ده چې بس دغه ټولنه د دغه جغرافیه د نړۍ په تنور بدلوي او د نړۍ د تروریزم په مرکز بدلوي. بس همدغه کیسه د افغانستان ته ټوله دنیا یوه شوې ده. خدای پاک دې ورحمېږي خدای پاک دې زما کار وکړي چې ووځمه. رښتیا خبرې ډېر زیات مې زړه تنګ دا کړ. هېڅ دې محیط سره زما فکر زما نه لګېږي هېڅ ورسره جوړېږم نه. خدای دې ورحمېږي او نور چې هغه د ټولنې د فکر د جوړولو کار کوي هغه د بهر نه هم کولی شي. اوس اجتماعي رسنۍ ډېرې هغه دي فعالې دي او ورځ په ورځ فعالېږي. خدای دې رحم وکړي که ژوندی اوسي سلامت اوسي تا دې